د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. خوښ یم چې نن یو ځل بیا درسره د ټکنالوژۍ باره کې یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو چمتو کوم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو خپل فالوورس زیات کړو، یعنې خپل فالوورس 1 لک، 1.5 لک، 2 لکو ته ورسوو او په یو کلیک سره خپل فالوورس 1.5 لک تر 2 لکو ورسوو. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی به راشئ یو براوزر ته، هر یو براوزر ته چې که ګوګل وي، کیوي براوزر وي، کروم براوزر وي، نو زه راځم دلته په کروم براوزر باندې کلیک کوم. په کروم براوزر باندې له کلیک کولو څخه وروسته به راشئ دغه سرچ ته او په سرچ کې به ورته ولیکئ YAY ټیکسټ. کله مو چې دا ورته ولیکلو او په نیکسټ باندې یا په ګو باندې به کلیک وکئ. له هغې وروسته به دغسې یوه صفحه تاسو ته خلاص شي. له هغې وروسته به په دغې YAY ټیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو، له هغې وروسته به تاسو راشئ دغه ځای ته. په دې ځای چې مو کلیک وکړو نو دلته به خپل هغه د فالوورسو شمیر ورته ورکوئ. څومره فالوورس چې تاسو غواړئ خپلې آیډۍ ته یې ورزیات کړئ. 1 لک، 1.5 لک، 10,000، 15,000، هر څومره چې تاسو وغواړئ ورزیاتولی شئ. مثلا زه دلته ورکومه که 2 لکه غواړئ، 1 لک، 1.5 لک غواړئ، نو دلته به چې دی کاماز استعمالوئ. نو زه غواړم 40,000 645. 2 لکه 40,000 645. زه غواړم دغه فالوورس چې دی خپلې آیډۍ ته ورزیات کړم. کله مو چې دلته دا ورته ولیکل او کاماس چې دی دا به ورته استعمال کړئ. له هغې وروسته به لاندې راشئ. کله چې لاندې راغلی نو دلته یو ټکسټ دی، هغه به تاسو کاپي کړئ. دلته به لاندې داسې راشئ. لاندې به راسئ او دغه بولډ صرف چې دی دغه یو چې دی دا به تاسو کاپي کړئ، یا به دا کاپي کړئ او یا لاندې چې بولډ ساینس دی دا به کاپي کړئ. نو زه دغه یو بولډ صرف چې دی دا کاپي کوم. دغلته په دې کاپي اپشن باندې به کلیک وکړم. کله مو چې دا کاپي کړو نو دلته موږ تاسو ته ولیکل کاپیډ، نو دا په کامیابۍ سره کاپي شو. نو زه ورځم فیسبوک ته. د لیکلو له کاپي کولو څخه وروسته به راشئ فیسبوک ته او په فیسبوک کې به په دغه 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او په خپله آیډۍ باندې به کلیک وکړئ. دلته زما فالوورس چې دي فالوډ بای 1% یو کس دی. نو دلته به راشئ په د ایډیټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به لاندې راشئ او په دغه لینکس چې دي په دې لینکس په دې اډ باندې به دلته کلیک وکړئ. کله مو چې په اډ باندې کلیک وکړو له هغې وروسته په اډ سوشل لینک باندې کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته به بیا په پلیټفارم باندې کلیک وکړئ او لاندې به راشئ او دلته به ورته سپوټیفای، دا سپوټیفای چې ده دا به ورته انتخاب کړئ او دلته به ورته ولیکئ فالوډ بای او سپیس به ورکړئ او هغه لیکل چې کوم تاسو کاپي کړي هغه به دلته پیسټ کړئ. داسې به زور ونیسئ او دلته به په پیسټ باندې کلیک وکړئ او له هغې وروسته به ورته ولیکئ پیوپلز. کله مو چې دا لیکل ورته وکړل نو په دغه ځای باندې دغلته به یو کلیک والئ تر څو دا سیو اپشن چې دی دا فعال شي. دغلته به داسې کلیک وکړئ. له هغه وروسته به په سیف باندې کلیک وکړئ. لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو دا سیف شي. له دې وروسته به بیک لاړ شئ. نو دلته به خپله آیډي ریفرش کړئ او له هغې وروسته به موږ تاسو ته دلته ولیکل چې فالوډ بای 2,34,645 پیپلز. نو زموږ طریقه چې ده هغه په کامیابۍ سره ترسره شوه. د نورو ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره درسره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.